رسوایي سره موږ تاسو د افغانستان ته چې سوچ وکړو یو وارې انګریزان په افغانستان باندې مسلط شول الله پاک د مسلمانانو د جهاد په برکت او نتیجې سره الله پاک انګریزان وشړل خو انګریزان لاړل خو د دې په ځای چې دلته اسلامي نظام راغلی وی دلته سیکولر نظام حاکم شو نو بیا د هغې نه وروستو روسان راغلل افغانستان اشغال که بیا مسلمانانو د هغې په خلاف باندې جهاد وکړل جهادونه وکړل افغانستان د روسانو نه آزاد کړ د دې په ځای چې بیا د الله کتاب حاکم شوی وی نو هلته پاټکیان پیدا شول بس هر چا خپل یو حکومت ځان ته جوړ کړی و خپله باچهي و نظام و خلک وها ټکوه د خلکو نه پیسې اخله داسې حالاتو سره موږ مخامخ شو اوس بیا ټوله دنیاوال موږ ته راغلل ټول نړیوال ناټو ټوله راغله امریکایان راغلل په افغانستان یرغل وکړ بیا موږ ازادي د دغې کفارو نه واغست اوس موږ ډېر زیات خطرناک امتحان کیو چې اوس د الله کتاب حاکم کوو که نه کوو زموږ اخلاق زموږ اجتماعي نظام زموږ اقتصادي نظام زموږ سیاسي نظام زموږ فوزي نظام دا آیا د قرآن کریم مطابق دا برابر دی که نه دی برابر که دا مو برابر نه که بیا الله پاک خدای ناخواسته د دې نه خطرناک ذلت سره موږ مخامخ کوي الله رب العزت د موسی علیه السلام په باره کې فرمایي چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو ته وویلې په سورت اعراف کې چې قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربکم موسی علیه السلام د بني اسرائیلو ته وویلې عسى ربکم ان یهلک عدوکم ډېر نږدې دی امید دی چې ستاسو رب ستاسو دا دشمن چې فرعون دی دا به هلاک کړي نو ویستخلفکم فی الارض او تاسو ته به الله پاک په دې ځمکه کې باچهي او نظام او حکومت درکړي خو فینظر کیف تعملون الله بیا ګوري چې تاسو اوس څه عمل کوئ فرعون خو د الله دشمن و هغه خو اسم الله سره هغه خدایي دعوه کوله اوس تاسو بني اسرائیل چې مسلمانان او د مسلمانۍ دعوه مو کړی دی نو اوس الله ګوري چې تاسو اوس څه عمل کوئ اوس موږ افغانان په امتحان کې کفار الله پاک د دې وطن نه د مجاهدینو د شهداو د وینې په برکت سره الله ختم کړل اوس موږ په امتحان کې عزتمندو چې موږ دا کتاب د خپل عمل کتاب جوړو که نه دا کتاب بیا شاته غورځوو د خپلو خواهشاتو پسې نفس او هوا او هوس پسې دې پسې روانېږو که دا زموږ انجام شي آینده کې بیا د خطرناک انجام سره مخ کېږو د خطرناکې نتیجې سره الله رب العزت دې موږ ته په دې کتاب باندې صحیح د عمل کولو توفیق راکړي دا د حاکم کولو توفیق دې الله په موږ ته راکړي